تاریخي ولایت لغمان او په لغمان کې بیا د ګلارام سیمې ته راغلي چې دلته زمونږ هغه د 15,000 کلن تاریخ نښې او نښانې او ثبوتونه هم شته دی. شاته تاسو ګورئ په تیږو کې کورونه. په قرآن کریم کې مې د عادیانو او سمودیانو هغه واقعیت اورېدلي و چې په غرونو کې به کورونه جوړول. نو افغانان هم دا د چا نه کم نه دي او په تیږو کې کورونه جوړ کړي دي. 15,000 کاله وړاندې چې کله آریایان راغله او دلته یما باچا و، نو هغوی دلته دا غارونه جوړ کړي دي، په دې کې کورونه جوړ کړي دي، عبادت خانې جوړې کړي دي او دا کلکې تیږې سوري کړي دي. نو دلته چې کوم هغه آریایانو 15,000 کاله وړاندې د دوی دین چې بودایزم، زما په فکر باندې دې طرف ته بیا یو لړ د تیږو څخه کورونه جوړ شوي دي چې د خاورو چتونه لري. دا هم ډېر تاریخي کورونه دي. خو ما چې دلته څومره ولیدل او زما د څېړنې او یا چې څومره تاریخ ما مطالعه کړی دی، پخوا وخت کې چې کله هغه رهبانیت یعنې په غارونو کې به تنها عبادتونه کول، زما په نظر باندې چې دا دوی هغه خپل عبادت ته ځایونه جوړ کړي دي او هغه عبادت خانې دي. د نږدې څخه به هم ګورو، ځکه د اسلام د دین نه مخکې د اسلام خو یو اجتماعي دین دی، یعنې خلک په مسجدونو کې په شریکه سره عبادت کوي. خو د دې نه مخکې چې هغه رهبانیت و یا هغه په غارونو کې عبادتونه کول، نو دلته به راتله او تنها عبادتونه به کول. بیا په دې کې د دې د کلیوالو د وینا په اساس باندې دا یو څه داسې ده چې وایي دا یعنې دوی وایي چې دا بندیخانه وه او بیا ورباندې دغه دروازه یا سر ورباندې ورېښودل کېده. دا تیږه هم بیا د لاندې طرف نه چې دی ډډه ده، یو رقم د اور به یې ورلاندې بله و چې تر څو دا تف واخلي او ګرمه شي وسوځي. نو ډېر جالبه ځای دی. په تاسو ټولو ورونو باندې مو غږ دی چې البته خویندې به هم زموږ ویډیوګانې ګوري چې دا ویډیو تاسو شیر کړئ، ځکه دا ډېر تاریخي قدامت لري. تر څو هغه د یونسکو سازمان سره دا ثبت شي او دلته موږ سیلبین سیاحت دپاره زیاتره ګڼ شمېر جیولوجستان د دې دغسې ځایونو پسې ګرځي، دغسې تاریخ پوهان د دغسې ځایونو پسې ګرځي چې راشي او انشاءالله تعالی حتما به په تاریخ کې دا ځایونه ثبت شوي وي، ځکه دلته پوره یو ښار تېر شوی دی، ژوند یې کړی دی. نو موږ ډېر جیګ راختلي وو، ډېر پورته راختلي وو، تقریبا 3 ګنټې مزل مو وکړو چې دیزي ته راورسېدو. راځئ دا غارونه را سره د نږدې نه هم وګورئ، یو به تشریح کومه تاسو چې ما ویل چې بندیخانه او سر دا ځینه به را سره هم وګورئ. نو دا تیږه که موږ او تاسو وګورو، یو ستره ډبره ده چې په داسې یو موقعیت کې ایښې چې بالکل لمر ته مخامخ ده. انسان ذهن ته دا ورځي چې کله آتش پرستان او لمر پرستانو په افغانستان کې، نو دا ساحه چې دا لمر ته ډېره زیاته مخامخ ده، امکان دی ولري چې په دې ځینه د دې نه دوی لمر ته مخامخ دا ځای جوړ کړی او د لمر عبادت یې پکې کړی. نو بیا دې ته چې دا ورختلو ګوري، دا تیږه به انشاءالله تعالی زموږ دا ملګري به تاسو د کیمرې په سکرین باندې راښکاره کړي، ډېره داسې په سخت او پیچلي ځای کې ایښې ده. دلته د تیږې ودرول دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده، خو معنا دا چې په هغې وخت کې دلته یو قسم ټکنالوژي وه دوی سره، یا یو رقم ته دوی پرمختګ کړی چې دا تیږه دلته ودرول. اوس وخت کې موږ تاسو نشو کولی چې په ډېر غټ مصرف باندې دا تیږه په دې ځای کې ودرو، خو دا تیږه دا لمر ته مخامخ ته زما فکر ده دا خبرې راځي چې امکان دی ولري چې دې نه د لمر عبادت کوو. راځئ دلته نور غارونه هم شته دی، د دوی بندیخانې او دا ټول وګورو. خو دا تیږه تاسو په دې شاټ کې وګورئ، یو بل څمڅه ده په تیږه کې. نو که داسې فکر وکړو چې دلته د لمر عبادت شوی، ځکه د دغه ټولو تیږې چې دي په یو ځای باندې دي او مختلف برخو کې مختلفو وختونو کې په لمر راځي. دې تیږه باندې چې ما خبره وکړله وختي کم غار چې دی د 2 بجو او د 3 بجو وخت کې ورباندې لمر راځي. بیا دا طرف چې کوم یو دی نو 10 بجو کې چې کوم لمر دی دا طرف ورته مخامخ دی. امکان دی ولري چې د 10 بجو کې چې دوی کوم عبادت کوو هغه لمر پرستان چې کوم یو کنه، نو دې طرف ته لمر ته دا ځای مخامخ. دا زما هغه مفکوره ده، ځکه چې کله ما دا څمڅې ولي ټولې لمر ته مخامخ دي، نو دا د 10 بجو لمر ته مخامخ ده، دا د 2 بجو او د 3 بجو په ټیم کې لمر ته مخامخ ده. بیا دې خوا یو بله څمڅه هم په ډبره کې ده، په هغې باندې به هم خبرې وکړو. خو دلته یو لاندې ده چې بیا د مازدیګر کې چې کله لمر پرېوځي هغه دوی چې کوم عبادت کوو هغې طرف ته هم مخامخ ته هغه هم درته وښیم. خو دا تاسو په الله باندې یقین وکړئ چې دوی خپل عبادت ته دومره احترام لرو چې دغه کلکې تیږې ورته سروي کړي دي او په دې کې کېناستل هغه خپل عبادت یې د دې د خلکو په وینا باندې وایي دی بندیخانه وه، خو چون دا خبرې 15,000 کاله 6,000 کاله وړاندې خبرې دي. نو زما د نظر په اساس چې ما کومه سلسله رانیولې ده دا دغه د سحر د 2 بجو ته یا هغه د
بیخي هغه لمر چې لومړنی ستړي کوئ بیخي د هغې ته مخامخ ساحه ده. که دلته لمر پرستانو امکان دی ولې چې د لمر هغه شغلو ته عبادت دوی کو په هغې خاطر باندې چې دی دوی دا زغه چې د لمر ته مخامخ راوستې ده. خو د دې د خلکو په وینا باندې د دوی خبرې هغه کوم روایت چې دي دوی وایي چې دوی اسمت چې دلته یو غټ سر لرو ده چې کله به څوک پکې بندي کوي دا سر به ورلاندې ویښوده او بیا دلته د دې د لاندې دلته هغه د اور علایم هم ښکاري د اور هغه توروالی چې کوم د امکان دی ولې چې د وخت په تېرېدو سره خلکو دلته اور بل کړی. خو دوی داسې وایي چې سر به یې ښوده او لاندې به د ډبرې لاندې به یې اور بلو. نو په هر صورت که بندیخانه وه او یا عبادت خانه وه نو فلحال دغه د زه په یو عبادت خانه کې ناست یم. نو د سحر لمر ته مخامخ ساحه ده نور کېدای شي بندیخانې لاندې ورلاندې اوره هم بل کړی خو دا هم یو څمڅه ده په داخل کې چې تاسو دې کې کښېنئ یو رقم ته دا مازغه دې پکې ارامېږي ډېر هسې ارام ځای دی. نو په دې هیله چې اوس خو نشم کولی چې تاسو ووایم چې څه رقم دا مغز ارامېږي خو داخل کې ډېر ګرم او ډېر ارام سړی محسوس